د طالبانو د حکومت شاوخوا 30 تنه مخالفان اتریش کې غونډه کوي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په پام کې ده چې د طالبانو د حکومت څخه باندې 30 تنه فعال مخالفان نن دوشنبه د اتریش په پلازمینه وینا کې په خپل منځ کې د همغږۍ او د طالبانو په وړاندې د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره راغونډ شوي دي. په دغه کسانو کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماتان، ژورنالستان، پخواني چارواکي او سیاستوال شامل دي. په دې غونډه کې چې د اتریش د یو څیړنیز انسټیټیوټ له لوري جوړیږي، د نورو ترڅنګ د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کوي. دې غونډه کې ډیر فشار له اوسني بحرانه د وتلو لپاره د طرحې پر جوړولو وي. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړی هوشنګ سایي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د وینا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحرانه د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي ویل د دې کنفرانس ډېر تمرکز به د جریانونو، د طالبانو د مخالفو مدني نظامونو او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحرانه د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر شری، د الله په امان.